ساړه مو کېږي. چې ساړه مو کېږي نو ضرورت د بخارۍ دی او خبر شوی یم چې دلته زمونږ یو انجینر صاحب بخارۍ هم جوړه کړې ده. د افغانستان تولید بخارۍ ده. وړاندې له هغې به یې راته نه پېژنې تر څو چې دغه پوښتنه مې ځواب نه کړې. له بده مرغه په ژمي کې د کابل هوا ډېره ککړه وي. درته وبیلوږم خپله به بیا تاسو قضاوت وکړئ چې دا دو کوي که نه کوي. اوس خدای مه کړه څه در باندې ونه شي. ساعت خو مې مات شو لاس خو دا ده نه غور دا دی پوه شو ښه کلک دا دی ښه مضبوط ده 0 تعیین ده. له ځانه سره یې اروپا ته یوسي. دا یو بخاري زه اخلم وړم بلجیم ته. دا ډېره ښه بخاري ده او کامیابه دی. دغه 1 لیټر موبلین تقریبا 4 ساعته 9 تر 15 ساعته پورې زیاتې څومره تیز پرې راخوشي کوي په در نه خوري. دغه سیرون غوندې یو ساس کوي. استعمال شوي موبلین او نور پکې څه کارول کېږي؟ ډیزل هم استفاده کېږي. تیل خاک هم خو ډیزل ګران دي. موبلین سوخته چې دي ارزانه دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران افغانستانه، تقریبا له 2 میاشتو وروسته یو ځل بیا په خپل ګل وطن افغانستان کې ما او د کابل په ښار یوې پورته برخه کې چې تاسو یې ننداره کوئ دا نو د کابل ښار چندول سیمه ده که نه؟ چندول سیمه ده او دغه چوک د څه په نامه یادیږي؟ باغ قاضي په نامه یادیږي. اخواته یې تاسو سینمای پامیر وینئ، تلویزیون غر او دا نو هلته تاسو وینئ چې د افغانستان نوم چې لیکل شوی دی سپینو واورو کې پټ دی او نه ننداره کیږي ځکه د افغانستان نوم هم په سپین رنګ لیکل شوی او واوره هم سپینه ده او په دې غره کې دغه نوم په سمه توګه نه ننداره کیږي. نو اخواته بیا بالایسار دی او دې خواته د کابل ښار د چوک سیمه ده. پل خیشتي او عبدالرحمن جومات تاسو هم په تصویر کې وینئ. یعنی داسې پورته برخه کې یم چې شاوخوا د کابل ښار پې ننداره کولی شو او ومې غوښتل چې دغه 2 میاشتې وروسته چې وطن ته راځم نو باید د کابل ښار د همداسې سیمې څخه ننداره کړو چې شاوخوا دغه مینه مو بیرته پې ماته شي او وینئ چې دا غرونه هم په سپینو واورو پوښول شوي دي. انسان هم ډېر د عاجزو مخلوقاتو څخه دی. موږ چې په سعودي کې وو هلته نو هوا ګرمه وه، بې لار کنډیشنه په ځینو ښارونو کې نو نه کېدله چې ژوند وشي او تګ راتګ وشي په موټر کې. حتی دغسې په اتاقونو هوټلونو کوټو کې به بې لار کنډیشنه نه کېده. اوس دلته چې راغلو ساړه مو کېږي. چې ساړه مو کېږي نو ضرورت د بخارۍ دی او خبر شوی یم چې دلته زمونږ یو انجینر صاحب بخارۍ هم جوړه کړې ده. د افغانستان تولید بخارۍ ده او یو ښه والی دا دی چې اقتصادي ده، په ډېره ښه بڼه مونږ او تاسو ته بیا زمونږ هیوادوالو ته تمامیږي ځکه ډېر زیات مصرف نه لري، ډېر کم مصرف لري او ځکه مې ویل چې انسان یو د خدای پاک له عاجزو مخلوقاتو څخه دی چې نه یخ ته د ټینګې دی او نه ګرمۍ ته
او بیا کبر او غرور نو د ځینو چې وګورئ مه کوئ پوښتنه. خیر ډېرې خبرې به نه کوو، یو څو تصویرونه وګورئ. راځئ بیا به د خپل وطن او د خپل د یو انجینر صاحب تولید بخارۍ په لاسونو باندې جوړه شوې بخارۍ ننداره کړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اجي صاحب جوړې په خیر صحت دې ښه دی، وخت سات ژوند په خیر تېرېږي. په خیر دې ګورم. خیر دې نصیب سه. څومره وخت وروسته ګورو یاره ما ته خیر هلته سره کتلي تقریبا یوه نیمه میاشت به دا شاوخوا به وتي نو یوه نیمه میاشت کېږي. بس ښه خبره دا ده چې انجینر صاحب خو تاسو به پیژنئ. پخوا مونږ ورسره ځینې خپرونې جوړې کړې وې او له نیکه مرغه د سعودي عربو په مدینه منوره او مکه مکرمه ښار کې هم سره مخ شوي وو. داسې لږ لږ بنډار مو سره کړی. نو له نیکه مرغه چې نن یې په ښکلي کابل جان کې وینم، خو له بده مرغه یو څه چې انجینر صاحب ما دلته ولیدل هغه به ستا د معرفت نه وروسته بیا ووایم. صحیح. اوس کولی شي زیاتره هیوادوال دې پیژني، ځینې چې دې نه پیژني ځان ورته. السلام علیکم. خدای وکړي چې ټول وطن کې وطن نه زیات مسافر، ځکه تا خو هلته مونږ مینه مسافر ولیدله چې لاړه څومره قدر د زړه له کومې ته سلام ورته کوم په دوه لاسي. خدای وکړي روغ جوړي الله تعالی دې نیک عمر ته نور مبارک. انجینر صاحب نوم دې ورته ووایم. نوم یې ده انجینر ګل رحیم چې بخارۍ موبلانې اوس به تاسو ته عملي ته درته وبیم لږ لاندې به لاړ سو، ځکه باز خو ډېر ښه فضا ده خو ساړه دي یخ دی. لاندې به درته وم لګوم بخارۍ موبلاني ده چې په ډېر کم مصرف مخکې چې موږ تاسو سره خپرونې کړې چې پاکه یې درلودو، پاکه یا د مړه برق نه یا د ژوندي برق نه به هم لګولې. وړاندې له هغې به یې راته نه پېژنې تر څو چې دغه پوښتنه مې ځواب نه کړې. ښه دلته اوس موږ او تاسو شاوخوا کابل ننداره کوو. کابل ننداره له بده مرغه په ژمي کې د کابل هوا ډېره ککړه وي. د څه له وجې وي چې زیاتره زموږ له بده مرغه هیوادوال دا پلاستیک او داسې شیان سوځوي چې ورسره دا بخارۍ دغه د سوان توکي داسې دود وکړي که نه چې دا د کابل مکمله هوا یې ککړه کړې وي. اول خو راته دا ووایه چې دا بخارۍ خو به دود دا خو دود هیڅ شی نه کوي، نه هوا کړی. خپله به اوس درته هلته نه نل شته هېڅ شی هم نشته. زه به یې تاسو په عملي طور درته وبیلوږم، خپله به بیا تاسو قضاوت وکړئ چې دا دود کوي که نه کوي. هو باید دود ونه کړي. دود بود هېڅ نه کوي. ځکه تر هر څه وړاندې دغه فضا دغه هوا دغه اکسیجن چې خدای پاک موږ ته پرزو کړی دی دا مهمه دی چې د دې ساتنه باید وشي او دا عامه ګټه ده، د ټولو پکې ګټه ده. د یو کس د ګټې لپاره باید ټولو ته زیان ونه رسو. واقعیت ده بالکل. باید موږ ته زه خپله زما کوشش هم دا ده، نورو نویم هیلې دا ده داسې یو شی جوړ کړو، داسې یو چې اقتصاد دپاره هم ګټه وکړي او موږ تاسو د هر شي دپاره ګټه وکړي. ښه څه دې جوړ کړي؟ پخوا خو دې د بخارۍ پکې زاړه موبلین سوځېدلي موبلین، اوس زاړه موبلین هم کار کوي، ډیزل هم کار کوي، تیل خاک هم کار کوي. خوبي دا د سوخته موبلین باندې ډېر کم مصرف. 1 لیټر موبلین تقریبا 4 ساعته نه تر 15 ساعته پورې کار کوي او تقریبا 10 متره نه تر 20 متره وتاک پورې هر شي ته ښه صحیح کار کوي. چې لګي او یو 10 منټه 20 منټه ولګي په 1 متر کې ورته نږدې کې ناسېدلی نه سي او ډېر کم مصرف مخکې چې وي پکې ولا یا د مړه برق نه یا ژوندي برق نه به پکه لګوله اور به. ما کوشش هم دا 3 کاله بعد زه وتوانېدم چې
بې پکې جوړ کړم او ډېر په ښه دغه مې جوړ کړ. دغسې ده د ذخیره ده د موبلینو، دغلته موبلین ورته اچول کېږي دا ډکې، بس بیا دغه نه راخوشي کېږي یو قطره. بس تخت منقل ته هم ضرورت نشته، تخت منقل هر شی ما ورته لګولی دي پکې دې کې، بس صرف موبلین پکې واچو او خلاص. بس دا یې ټانکۍ ده یا ډیګۍ ده؟ دا ټانکۍ ده او ذخیره د موبلین دغه چې نه یو قطره راځي یو دلته لیټر په دې کې ځي؟ دې کې 1 لیټر ځي کې و او 1 لیټر 4-5 ساعتونه چې تر 15 ساعته پورې. او دا کوټه ښه ګرمه کوي، ښه صحیح ګرمي. که سالنګ او د حاجي ګک کوتل او بامیان او غور ولایتونو کې چې هوا ډېره سړی هلته به کار وکړي؟ ما کار کوي. ما دغه ته زه به تاسو ته ویډیوګانې وښیم عملي توګه. تقریبا دغه ته یو ویډیو نوم مې رانه هېر شو چې هلته بیخي زیات تقریبا دلته موږ تاسو ګرمي، هلته واورې پرتې بدخشان کې. ویډیو کس را لېږلې په هوټل کې لګول، ډېر خوشحاله ډېر تېر راځي ډېر خوشحاله و که نه؟ ماشاءالله. بس مهم هم دا ده چې او مشتریان او هیوادوال ما داسې کس راشي دا ویډیو راولېږي دومره انرژي راکوي چې یو کس مانه خوشحاله یو دماغ دغه وکړي، نو زه خپله خدای خبرې ډېر خوشحاله سم. سوځېدلي یا استعمال شوي موبلین دلته واچوو د دې په واسطه راخوشي کړی یو ساس کې، بس څومره خوشکه خو زیات په درد نه خوري، صرف د سیرون غوندې یو ساس کوي، ډېر ښایسته اور لري لکه سیروم چې چالان او سیرون چې چالان دی یو ساس دا باید ساس کی یا چک چک هماغه یو ساس کې راځي راوغورځي خپل ورځي هلته اور لګېدلی بس خلاص. او نور بخارۍ چالانه وي؟ بخارۍ لګېدلې اوس او موږ تاسو څومره کوي؟ دود خو نه لري، دود خو هېڅ نه خپله به تاسو ته عملي توګه هلته درته ولګو مو به ګوري. او دلته بیا سیده دا ده زه به دا راکوزه کړمه، دلته موږ ورته د نل جیم جوړ کړی ده، دا ده ښه دا د نل ده، دا ځای د نل ده. او داسې دلته یو چایبر دیګ هر شی پکې دی او دا دومره قوي ما جوړ کړي دي ښه که نه چې په دې دلته په سیره ودرېږه. اوس خدای مه کړه صدر باندې ونه شي ساعت خو مې مات شو لاس خو دا ده نه غور دا دی پوه شو ښه کلک دا دی ښه مضبوط ده 07 آینده ساعت بند مې راځي ماشاءالله دا ډېرې قوي جوړې شوي دي نو ډېر ځکه ما غوښتله څو کاله به دا کار وکړي دا تقریبا 7 کاله پورې ښه په ذمواري ده اوسپنه به انشاءالله نه خرابېږي وطنوال به انشاءالله کار ته اخلي نو دا څنګه داسې په کیفیت کار کوي ته نو خو زه ما کوشش چې ښه شی جوړ کړم چې تی وي چې وطنداران خپله یوه خبره ده وایي ډېر به قوي شی بازار ته نه وړاندې کوي ځکه بازار بیا ودرېږي نه داسې ده زه خپله کوشش هم دا کوم چې ښه شی تولید کړم نو بیا ما ته ضرورت د صفت د هېڅ نشته ښه وطنداران خپله صفت کوي لکه ما د دوستان چې ویډیوګانې رالیږي هر شي لیږي نو دغه ما دپاره ډېره غټه انرژي ده چې ښه شی جوړ کړي ښه کیفیت یې چې وطندار ته دې ګټه ورسېږي ځکه د دوی اقتصاد له بده مرغه واقعیت ښه نه دی پوښتنې به هم لرو انشاءالله لاندې دوکان ته به ورشو هلته ستاسو همکار هم غږ کوي یو ملګری له اروپا څخه راغلی اروپا نه راغلی بلجیم نه کوم چې نه راغلی ما ته زنګ هم والی ما زه درکوزیږو هغه سره به م ګورو هغه وطندار هم هغه سره به م خبرې وکړي چې هغه نظر به م واخلي څه وایي درنو لیدونکو د بلجیم هیواد څخه یا د اروپا څخه زمونږ یو وطندار راغلی دی او دغه بخارۍ په ویډیو کې لیدلې دي په ټولنیزو رسنیو کې لیدلې دي خوښې شوي دي او اوس غواړي چې له ځانه سره اروپا ته یوسي بیا هم ستړی مه شي وروره جوړ په خیر صحت دې ښه دی وخت ساعت ژوند په خیر تېرېږي الحمدلله کولی شي ځان وپېژنې په مکمل ډول زه خپله قیس هاشمي یم او د بلجیم د ملک نه راغلی یم او د حاصل له ښار نه او دغه بخاري ویډیوګانې ما په یوټیوب کې او فیسبوک کې لیدلي وو ما ویل زه دا ځای به پیدا کړم او ادرس مې سکرین شاټ اخیستی و بیا راغلم نن مې پیدا کړل او دا یو بخاري زه اخلم وړم بلجیم ته او دا ډېره ښه بخاري ده او کامیابه دی ما ولیدله خپله
او ډېر ارزان هم دی او دروند هم نه دی چې وزن 6 کیلو یا 15 کیلو وزن یې راځي. په بایک هم جایزي. څوک چې ګراج لري یا ورکشاپ لري هغو ته موبلاین هم رایګان دي، ډېر موبلاین ورسره دي. شفاژ او یا په مرکز ګرمي باندې چې ګرمۍ ډېر مصرف هم پرې راځي، د میاشتې 200 یورو بل ورکوئ. خو دغه بیسې د 3-4 میاشتې په ژمي کې د خپل ګراج ښه په ګرم کوي. ډېر ښه ماشاءالله. ته لکه چلته همدې برخه کې کار کوې؟ و زه خپل هم قصد لرم چې ورکشاپ خلاص کړم. تر اوسه مې درسونه نه دي خلاص شوي، چې درسونه مې خلاص شي بیا ورکشاپ خلاصوم. ماشاءالله. همدې له خاطره یې وړم چې دا ډېر ښه. یعنې په دې ارزي چې بلجیم ته یوسې؟ ارزښت یې لري ډېر. چک دې کړه؟ ما خپل د چکل. یوه بله ښه خبره دا ده چې بیا زمونږ د خپل هیواد تولید شو که نه؟ خپل هیواد تولید دی. انجینر صاحب په خپلو ګلو لاسونو باندې دا جوړه کړې ده او ډېره اقتصادي تمامېږي. انجینر صاحب خو زموږ افتخار دی. هر څوک چې په دې ملک کې خدمت کوي په هره لاره کې زموږ افتخار دی. ډېر ښه. څو کاله کېږي ژوند کوئ په بلجیم کې؟ زما 11 کاله کېږي. 11 کاله کېږي ژوند کوئ. سره د کورنۍ یئ؟ نه، 7 کاله پورې تنه وم، بیا دا 15 کاله کېږي چې کورنۍ مې راسره. ماشاءالله. ډېر ښه. ژوند څنګه دلته؟ والله شکر دی، الحمدلله ښه ژوند دی. دا مسافرۍ کې مو کله وطن پسې زړه راتنګ شي، خفه شئ، بیا څه کوئ؟ والله وطن پسې سړی خفه کېږي نو نور چاره نشته، نو صبر کوو. د وطن تنده پسې ماتوئ؟ وطن تنده بیا ځو داسې یو درې ته یا یو چکر ویو یا مثال تفریح یو ښایسته جای وي هغه جای ته ځو یا بل ولایت ته ځو. تلویزیون چلان دی سهار له تر بېګا پورې همدغه دی وطن کوم ځای جوړ شو، کوم ځای سړک کورونه وړاند شو، کوم ځای سړکونه جوړ شو، چارهګانې جوړ شوې. ښه موضوع ته راغلې. کابل ته څومره وخت وروسته راغلې خپله؟ اول ځل چې رالم بعد له 8 کاله بعد راغلم، چې تللی یم نه وم راغلی، بیا چې 8 کاله بعد راغلم. او دا وروستی ځل؟ پر اوس کال نه وړم کال بیا مې واده مې وکړه، خپل ماشومان مې ځان سره بوته. ماشاءالله. بیا ولاړو همداسې. بیا کال ته بیا راغلم خپل ماشومان سره او دا وارې بیا تنه راغلی یم. یعنې اوس نو کال په کال راځي دا 3 کاله؟ 3 کاله کېږي کال په کال راځي. ماشاءالله. بیا خو ستا مزې دي. زه دلته لنډ دی سعودي ته تللی وم، هلته دا مسافر چې مې لیدل 40 کاله هم داسې مسافر مې ولیدل 40 کاله کېدل چې نه و راغلي وطن ته، او دا 10 کاله 8 کاله دا خو بیخي ډېر و. بس خدای دې په ټولو ورحمېږي او خدای دې ټول وطن ته راولي. څومره تغییرات دي ولیدل په دې وروستیو کې؟ څه ګورې افغانستان کې؟ تغییرات ډېر راغلی دی او ډېر آبادیان هم شوي دي، سړی باید ووایي. ښه کارونه هم شوي دي، ښه سړکونه وتلي دي، رابندیانې او آبادي ډېره شوې ده. نظر ورکوم د ښاروال صاحب محترم ته اول ډېره مننه کوم ښاروال صاحب نه، ډېر کار یې کړی دی په بالخصوص په کابل کې. او چې دا د پارکینګ سیستم مد نظر ونیسي چې په ټول کابل کې ستاندرد پارکینګ نشته، حتی د میدان هوایي په سطحه باندې دا ډېر مهم دی. او چې څومره سړکونه جوړ شي چې پارکینګ مد نظر ونیول شي دا رابندي نه ورکېږي. څومره هوایي پلونه جوړ کړي، څومره سړکونه جوړ کړي، څومره یې غټ کړي، دا نه ورکېږي تر څو پارکینګ سیستم مد نظر ونیسي. او بل دا د کابل له ښار نه بل خصوص کابل پایتخت دی، دغه ورکشاپونه مستریخانې چې دي دننه په ښار کې دا اصلا هېڅ ښه نه دی. هم یې ښار یې بدرنګه کړی وي، هم هر شي ته ډېر بدرنګه ښکاره کېږي دا ښار او دا پایتخت دی. دا باید داسې یو آزاده سایې ته وباسي، هر چا موټر خراب وي ور معلوم وي چې دلته مستریخانه سرای دی، هلته ځي خپل موټر جوړوي بیرته راځي. هم د خپله مستریان ته هم ډېر شوي دلته وړکۍ دوکانونه نیولي وي دومره کوچنی چې هغه هېڅ دغه نه وي د کار کولو په دې دننه په ښار کې مستریخانه اصلا په هېڅ ملک کې هم نشته. دا اولین ملک دی چې د موږ تاسو د افغانستان. دا هیله کوو چې دا یو سیستم ورته جوړ کړي چې دا د دننه ښار نه وباسي، کوټ سنګین نه مثلا که په
دلته په ښار کې وي، کابل ښار کې، نور ښارو کې وي، دلته دا باید یوې ګوشې ته له ګوشې ښاره ته لرې له که ښار نه؟ نه داسې. او آزاده او ځي. هر ملک کې هم همداسې ده، بالکل. خپلو هر نور اروپایي ملکو کې هم ډیره مننه، ژوندی اوسې. انشاءالله دا بخاري خو له ځانه سره وړې، او که څه مشکل و بیا به ما سره شریک کړي ښه، چې انشاءالله. زه بیا بیرته هم دې ویډیو له لارې شریک کړم، او که مشکل نه و ښه پوینټ و بیا به هم بیا شریک به هم کوي. شیر کوي، ها، بیا اول به خو- ویډیو رالیږي که خراب هم ورته اول- راویلي که شیر کړي او که ښه هم ورته راویلي. نه اول خو انشاءالله چې خراب نه دی، ما خو خپله چکل بیا هم چې هلته ولاړم زه یې لګوم، ویډیو کوم، یا به انجینر صاحب ته یا به ستا دغه ته درولېږم. صحیح ده. انشاءالله مونږ به یې وروسته چک کړو خپرونه کې چې دا څنګه اور بلی که نه. صحیح ده، عملي ده درته صحیح ده. ښیم. ګټه هم ګورو، تاوان یې که څه و تاوان به هم شریکوو، او که نه و خو لا ښه. نو ډیره مننه، خوشحاله شو په خیر لیدو دې. ولا خبرې خو ډېرې دي، خو دلته په دې تنګ ځای کې بیا نه کېږي. ژوند دی انشاءالله کله بل ځای کې سره مخ شو بیا به ډېرې خبرې ستا نه وایو. مننه چې راغلې دلته، ډېره او مننه. ته خپله زموږ افتخار یې، هر خبرنګار هر ژورنالیست زموږ افتخار دی او تاج سر مو دی. کور دې ودان، مونږ ته څه خدمت یې. خیر اوسې، الله دې خوشحاله وساته. شو ما په څه لیدو. خدمت یې هلته په بلجیم کې، په اروپایي ملکو کې، نور کې چې دسترسي لرو، جرمني کې، فرانسه کې، هالند کې، لندن کې. ستاسو په خدمت خوله کوي. مسکا او ښه ژوند درته هم غواړو. شنه. تاسو ته هم خوشحاله شنه. ژوند، خوشحاله کور ژوند ودان. ولرئ. مننه. انجینر صاحب ته هم مننه، خوشحاله داسې اوسئ. زه هم خوشحاله شوم. انجینر صاحب غواړي چې عملاً د دغه بخاري کمال په مونږ باندې ننداره کړي، وبه یې ګورو چې څومره ګرمایش لري، بالکل. څومره ګرمیږي او هوا ګرموي، او دغه دکان چې دوی دی نو دا سا هم پراخه ده او دروازې هم نه لري. او دوک به مو دا څه دروازې ګوري، د دکان دي چیرته دي؟ دکان دروازې خو خلاصې دي، پاسې دي په دې خلاص سړو ده. کې تاسو دروازې خلاصې نو خو کړئ. دکان د دکان کې خو دغه رقم دکان ګوره خو ده، خلاصې وي که او دکان خو خلاصې دروازې چې بندې کې بیا مشتري څخه راځي. ها. دلته موبلین هر شی وراچول، دا بیا صرف د شیرون غونتې یو ساس کې به پرې راخوشي کې دا رقم یو ساس کې سراغ نو لږ تیز دلته به لږ تیز اول پرې راخوشي کې چې هلته موبلین راورسېږي. بیا نو صرف یا کاغذ یا مایع ته یو شي ته به داسې اور ورکړي، بس بیا داسې به ورخطا کړو، نور خطا شو، بس صرف د شیرون غونډې یو ساس کې به راځي. یو 20 ثانیې 10 ثانیې بعد خپل اتي اور اخلي، اماده کېږي، بیا به انشاءالله یو 15 منټه 10 منټه سیو لګي، یو متر کې ورته نږدې کېم نه. او دغه 1 لیټر موبلین تقریبا 4 ساعته 9 تر 15 ساعته پورې زیات څومره تیز پر راخوشي کې په در نه خوري. دغه شیرون غونډې یو ساس کې چې ښه ښایسته په اور هم ښایسته ګرمایش هم زیات استعمال شوي موبلین او نور پکې څه کارول کېږي؟ او ډیزل هم استفاده کېږي، تیل خاک هم، خو ډیزل ګران دي، موبلین سوخته شي دي ارزانه دي. دا د اور لکه 1 لیټر ډیزل به څومره وخت کار وکړي؟ بیا ډیزل بیا لږ یا خو هغه دی، خو بیا کم کار کوي ځکه هغه خو زر سوځي. نو موبلین چې دی بیا لږ ښه دی، مقاومت هم زیات دی او زیات لکه په اندازه زر نه تویږي، هغه بیا لږ ښه دی. هغه تقریبا 1 لیټر 4 ساعته 15 ساعته پورې ښه صحیح کار کوي. لکه دا نور وطني بخاریو په شان که نه دې ته هم دا نل کې ضرورت شته؟ نل به ورته خامخا لګي، ځکه مستریان دي اکثره اندرولیک پکې استفاده کوي، هر شی پکې. هغه موټر نه وباسي، هغه لاس اندرولیک هم هغه کې ګاډي هر شی اندرولیک خپل ایتینر خپل بیا یو ګنګسیت لري. نل بر ولګي، ګرمایش هم زیاتېږي، هر څه. او دغه ته پاسه دیګ پرېږدي، شابر دی، اوبه پرېږدي، دا د استاسو خپله دا ولګېده، نو تاسو خپله وګورئ چې دا دوګ لري که نه لري. اوس
دوستان یې ننداره کولی شي. دا لا اوسه پر یو بخش اور اخیستې دا پاشه 2 آتشخانې مو ورته جوړې کړي دا پاش کې مو زور بلیږي. انجینر صاحب یوه بله مسله زیاتره هیوادوالو به په زړه کې دا پوښتنه هم ګرځي د ځینو ګازي بخاریو له وجې له بده مرغه زموږ ځینو هیوادوالو خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړي ځکه دا چې په داسې یو کوټه کې بیا هغلته هوا بنده وي نو د دې له وجې زیاتره بېهوشه شي زیاتره ژوند له لاسه ورکوي په ځان بیخي پوهېږي نه په دغې بخارۍ کې خو به انشاءالله دا مشکل نه وي. سبحان الله خدای دې موږ تاسو باقي مسلمانان څومره افغانان دي څومره دوستان ټول الله تعالی د هر رقم سخت مشکلاتو د دغه نه وساتي. خدا غاز دا خام غاز تیر کی یا خطر را منځته پیښي دا خو څه دي کې خطر متر نشته ما لیټر څه کې زه به ورته وستا عملی دلته هغه ته اور کم دا خام غاز نه تیری بل څه خطر نه لري چې خدای نه خواسته سر دی ونیسي خام غاز تیرږي دا ګوره دلته دا اوس وګوره دا دی اوس اور واخل دا خطر متر نه لري او بل دا سباون لاله سر نه نیسي خدای نه خواسته غاز خام غاز تیرږي بل شوږي هیڅ بغیر خاطر جمع اوسه دي نه او او دغه ځای ګوره دا اوس دا دود هرڅه بند وي نو دا لږ لږ دود چې دا لږ لږ دود دا ګوره نل دی دې کې او دغه د اوس دا ځای نل د تاسو ګوره دود مس دلته نل کې زی او دلته په یو نیم چایبر کې دی او دغه دا تب غونتی دا چې دا لږ او دا لږ لږ تب غونتی دا ګوره بخارۍ نه وي د استفاده سوی نه ده سبحان الله دا دود مود نه ده دا صرف دا د بخارۍ خپل تپ دغه دی نور د دود او د بوی او د ګنګسیت د هر شي دغه لیازه بیخي په وکړه زه به تاسو ویډیوګانې وښیم تقریبا یو 40-50 نفر ماته زیاتې ویډیوګانې را لیږلي چې په افغانستان زیاته بدخشان کې هلته بیخي زیات یخته مې هوټل کې لګولي دي کندوز ته په هر ولایتونه ماته دوستانو ماته ویډیوګانې را لیږلي زه دومره پرې خوشحاله یم چې ماته څوک ویسي ویډیو راولي کې زه بیخي زیاته انرژي پیدا کوم. یعنې مشتریان درنه خوشحاله مشتریان رانه خوشحاله ډېر ښه ماشاءالله. قیمت یې په څو دی؟ قیمت یې سباون لاله دی قیمت خو موږ 3000 په انتخاب کړی خو د تاسو د صفحې او د فیسبوک د یوټیوب چینل د طرفه 200 روپۍ سپیشل مرات 2800 افغانۍ 2800 افغانۍ دغه اقتصادي بخارۍ زموږ هیوادوال ترلاسه کولی شي واته کاله په ذمهواري بیخي په ذمهواري او بل خو به سباون لاله دی که هر شی خراب شي هر شی چې خپل جوړوم راسي په یو منټ کې ورته چینج کوم ورته جوړوم هر پرځای ورته خپل دوی کور کې هر چولم سي چې راسي وي دغه شی خراب د جوړ تور خپل ما چوي او دا خراب کنه لګ به تیلری شو لږ به تیله خو اوس ګرمایش زیات دی یو 10 منټه بعد بیخي بیا سیدې سرپوښ یم او نه لمې نو د کوتا کې بیا چې ورته ناسي بیا معلومات کېږي شین شی هم درته ایښی بیا بیل خوند کوي. ډېره مننه پیغام وینا څه ویل پیغام وینا خو دغه لرمه چې راسي ورور جانه دغه رقم انجینرانو شاته ودرېږي خپل وطن افتخار د بخارۍ واخلي تولیدو کې موږ تاسو د ترکیې 18000 14000 15000 اخلو خو د خپل وطن که دغه خریداري وکړي خپل وطن موږ تاسو وطنوال استفاده ته وکړي موږ سره به کارګر هم زیات شي نفر به هم زیات شي 2 فایدې دي بالکل ډېرې فایدې دي اقتصادي تمامیږي واقعیت نه د دې بازار چې څومره ښه کېږي هومره به خلکو ته د کار زمینه برابره شي او بل دا چې د خپل وطن تولید دی ارزانه تمامي کېدای شي نور فواید ولري هغه د بیا دوستان وایي بالکل نو ډېره مننه ادرس او دکان ادرس هم د کابل باغ قاضي منډی کوچای چندول کوچای کل چپروشي موبینزاده مارکیټ پروژګای ګلریم دکان نمبر اول شماره واتساپ هم د 028 واتساپ شماره د واتساپ د زنګ نه وي میسج دی وکړي ان شاء الله جواب ورکړي. کور ودان ډیره مننه تاسو دې کور ودان ډیره مننه خیر دوستانو تل هڅه کوي د خپل وطن تولید وکاروي او د خپل وطندار زیار او کوشش چې کړی وي کار چې کړی وي تر څو هغه بس لاړ نه شي زیاتره هیوادوالو ته د کار زمینه مساعده شي نو ملاتړ یې پکار دی. تر بیا مو په لوی او مهربانه خدای سپارم الله مو شه د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.